سلويشت کلنه شکیلا یو کال مخته د ځیګر عملیات وسول. په دې عملیاتو کې د جراحي غیر محفوظ سیزونه استعمال کړل شوي وو. لدې کبله شکیلا د ایډز پرنځ اخته سوه. اوس د هغې درملنه روانه ده او روغتیایي حالت یې سم دی. اپریشنان کړي دي، د ملاغه مو کړي دي، د تریخه مو کړي، لړمانه اپریشنان مو کړي، دا ناجوړي راپېښ سوه، تبې مې ځین شروع سو، ډېره په تکلیف سو، پر غوړ ولاړېدای نه سو. بیا رالم د هسپتال کې مې ځان ښکاره کړ. دا علاج مې ډېر ښه روان دی، سرشه یم ماشاءالله. دوایي مو ورته رامیلاوی، ټسټونه مو. ایالتي ایډز پروګرام چارواکو په وینا په بلوچستان کې د ایډز پرنځ اخته رنځورانو شمیره ورځ تر بله په زیاتېدو ده. دا وخت په ایالت کې د 1300 رنځورانو درملنه روانه ده چې په دې کې 13 رنځوران افغان کډوال دي. د پاکستانی رنځورانو په څیر افغان کډوال رنځورانو درملنه وړیا روانه ده. ټول پروګرام چې دی هغه په ګردو شوبو کې دغه جوړ کړي دي ایچ آی وي ټریټمنټ سنټران، او په بلوچستان کې د دې 2 سنټر دي، یو په تربت کې دی او یو په کوټه کې دی. د کوټه سنټر چې کوم دی د 2004 څخه کار روان دی او اوس د دې پیشنټ تعداد دلته بیخي زیات دی. زموږ سره دا وخت تقریبا د 100 پورې د افغانستان مریضان شته د ایچ آی وي ایډز چې هغه پر علاج باندې دي. په هغه کې د کابل مریضان هم شته، په هغه کې د هلمند او د کندهار مریضان هم شته. د ایډز پروګرام چارواکو په وینا د کوټې په څیر په ټول ایالت کې د درملنې لاندې رنځورانو لپاره وړیا درمل او د پوهاونې لپاره زمینه برابر کړل شوې ده او د وایرل لوډ ازموینې لپاره د کوټې دولتي لابراتوار کې ورته زمینه چمتو شوې ده. د پیشنټ ته بالکل علاج فری دی، ټیسټینګ فری دی. کوم وخت علاج شروع کوو دغه شپږ میاشتې بعد بیا د دې یو وایرل لوډ ټیسټ کوو، هغه څه مهنګه ټیسټ دی لیکن دغه خرچه هم نېشنل ایډز کنټرول والا پې کوي، دغه خان فکرو. په بلوچستان کې د ایډز کنټرول پروګرام چارواکو په وینا په کابل او کندهار کې هم د ایډز پروګرام د نظارت لاندې مرکزونه کار کوي. بل لور ته پاکستان ته چې کوم د افغانستان رنځوران راځي، هغو رنځورانو د اسانتیا لپاره د 6 میاشتو درمل وړیا ورکول کیږي. جمیل خان، آشنا ټلویزیون، کوټه.